الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. په لږ وخت کې ډېر ثوابونه ګټلو اعمال متعلق بحث شروع. یو بل ډېر آسان عمل چې هغه عمل آسان هم دی او د هغې په ترک کې او د هغې په پرېښودلو کې نقصان هم ډېر دی. هغه عمل دا دی د یو بیمار تپوس کول. په دې کې څومره اجر دی، څومره ثواب دی. اسلام دا د ورورولۍ، د محبت، د یو بل خیرخواهۍ، د یو بل تسلۍ دا درس ورکوي. دا د ځناورو په شانته درسونه موږ له نه راکوي چې بس دا چا خپله خوښه ده. اسلام کې اجتماعي نظام او اجتماعیت دا غي پورا اهمیت دی. بعضی کارونه انفرادي دي، بعضی کارونه اجتماعي دي. یو بیمار تپوس کول دا د مسلمان حق دی. یو حدیث صحیح کې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي للمسلم علی المسلم ست، د مسلمان په مسلمان باندې شپږ حقونه دي. یو پای کې دا دی ويعوده اذا مرض، دا تپوس پکې بیمار پرسی پکې کله چې دې بیمار شي. دا حق دی. په دې بکی بچا باندې احسان اړولم نشته چې ته بچا باندې احسان اړې چې زستا تپوس لرالم نه، دا خپل ذمہ داری ته ادا کړه. حق دې تپوس الله کې استانه، لیکن ثواب یې څومره دی. یو حدیث تر مسلم کې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من عاد مریضا لم یزل فی خرفة الجنة حتی یرجع. چاچی دی بیمار تپوسو کو دا به همیشئی د جنت د میوو پر راټولولو کې، یعنی دسی و تاجر میلاو شو لکه د جنت میوې راټولئ حتی یرجع، سو پورې چې واپس شوی نه چې بیرته واپس شي بیا صحیح راغ پورې د ترا ثوابونه ملاویږي او در ثواب انقطاع چې کوم دی هغه نه راځي. دا روایت د مسلم دی. بل روایت کې راغلی، امام ابن ماجه نقل کړی دی باسناد صحیح. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتا اخاه المسلم، څوک چې خپل مسلمان روړ ته ورغی عائدن چې دا تپوس کوونکی بیمار پرسی ولا کولا، مشا فی خرافت الجنه یا خرافت الجنه، دیو د جنت میوه پر اټولولو کې دی روان وي او راټولې دي حتی یجلس تر دې چې کینی. څو پورې چې کیناستلې نه هغه پورې بداد سی لکه چې د جنت میوه راټولې. دا خو د تګ پورې دا خبره ده چې د مریض فالزی فاذا جلس او بیا چلته کله کینی غمرت الرحمه، بے رحمت پټ کی دلره. فإن كان غدوة کچرته دې سبا ټیم کې تلو صلی علیه 70,000 ملک، 70,000 ملائک د د پاره دعاګانې غوړي. 70,000 ملائک دا معمولی خبره نه ده. سار پټیم کې لاړ شي نو 70,000 ملائک دا ولا بخنه غواړي، دا ولا دعاګانې غواړي حتی یمسی تر دې چې بیګای کی. و ان کار مسان او کچرته دې بیګا پټیم کې روانو صلی علیه 70,000 ملائکین، بیا په د باندې با او 1000 ملائک دا ور استغفار غواړي. 1000 ملائک حتی یصبح تر دې چې سبا کې دي. د سبا پوری در پار بیا 70,000 ملائک دا بخنه غواړي، استغفار ولا غواړي او دعاګانې ولا غواړي.
یعنی دا 80,000 ملائکو د هغې دعاګانې دا تا ته صرف د بیمار پورسۍ په وجه باندې میلاوي که سبا په ټیم کې لاړې لږ ساعت نه د بیګا پورې به ستا لپاره 70,000 ملائک استغفار واړي دعاګانې به الله واړي او که بیګا په ټیم کې نو څو پورې سبا کړی نه هغه پورې به تا لپاره ملائک استغفار غواړي 70,000 ملائک. دا څومره عظیم ثواب دی. چې پریدي څوک دای څومره نقصان دی. د بیمار تپوس کول دا ضروری خبره ده. یو روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت په الله رب العالمین یو بنده ته وایي مرضت فلم تعودنی، زه بیمار شم تا زما تپوس ته وکړئ. وی دا بنده به ورته وایي چې یا الله ته خو رب العالمین یې، ته خو بیمارېږي نه، ما څنګه ستا تپوس کړی وی؟ وی الله به ورته وایي چې زما پلانې بنده بیمار شوی و، نو که تا دا تپوس کړی وی زه به دې هلته موندلی وی. یعنې دا تپوس کول داسې و لکه زما تپوس. دا څومره اهم خبره ده، څومره د یېرې خبره ده چې الله موږ ته وایي چې تا زما تپوس ته وکړی. لہذا د بیمار تپوس کول ضروری خبره ده او ثواب پکې څومره ډېر زیات میلاوي. بل یو عمل چې هغه آسان عمل دی، اوبس کول په خلکو باندې. اوبه دا داسې یو شیز دی چې په دې باندې د چا دومره څه خاص خرچه نه راځي او د انسانانو فطرت په دې باندې بنا دی چې په دې کې خلک څخه ډېره زیاته کوي. غټ بخیل به هغه چې هغه په اوبو باندې بخل کوي. د اوبو په ورکولو کې دومره زیات ثواب دی چې انسان لا څه کې، مسلمان لا څه کې، حیوان له چې اوبو ورکوي هم اجر دی. حدیث بخاری مسلم کې راغلی، دو قسمه حدیث په دې باب کې راغلی، دو قسمه. یو حدیث هغه یو سړي باره کې راغلی، هم بخاری نقل کړی. دویم دا د یوې باغي او د یو زناکار باره کې راغلی، هغه بخاری مسلم نقل کړی دی. ناسړي باره کې روایت ده، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بینما رجل یمشي بطریق اشتد علیه الحر، یو سړی روانو په یو لاره باندې ګرمي پې ډېره زیاته سخته شوې وه او د ګرمي چې سخته شي سړی به تږی کي نو یو کوي به یې مونتو او کوي ته دې ورښکته شو او بیا هلته وڅکلې. نه کله چې یې راوخوتو وایي فاذا کلب یأکل الثرى من العطش، یو سپیو چې دا لمدې خاورې خوړلې د ډېرې تندې د وجې نه ژبه یې راایستلې وه او د خاورو باندې دا خوله یې لګوله. دې سړي ویل لقد بلغ هذا الکلب، دا سپی رسېدلی دی من العطش دا تندې نه مثل الذي کان مني، هغه تندې ته رسېدلی چې کوم زما نه و. نو بېرته ورکوشو دې کوي ته او خپله موزه چې کوم و نو هغې د اوبو نه ډکه کړه او هغه یې راویستل او په دغه سپي باندې وڅکله. ګوره سپی نجس العین دی که نه، سپی نجس العین دی چې کله لوښی جوټه کې یا به اووه کرته انځلی شي او یو کرت به په خاوره باندې انځلی شي، لیکن هغه ثواب ورته دومره میلاو شو په دې باندې چې ده کله په سپي باندې اوبه وڅکلې فشکر الله فغفر له، فشکر الله له فغفر له، الله ورته عمل قبول کړي او ته معافي وکړه، معافی کوي ستا. هر کله چې ته سپي له اوبه ورکړي او دا د سپي په اوبه کولو باندې الله تا بخي، نو بیا ښه مسلمان لا مثال له چې ته اوبه ورکړې تا به نه بخي، خامخا تا ته به مغفرت میلاویږي، تا به الله بخیم او ستا ګناهونه به الله معاف کوي. یو سړي عرض وکړ یا رسول الله ان لنا فی البهائم اجرا، په دې حیواناتو کې موږ ته ثواب میلاویږي. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل فی کل کبد رطبت اجر، هر یو لون جگر والا مانا هر ژوندی سره د هغې په دې خوراک او بسکا کې تاسو اجر میلاویږي. په کور کې ستا لپاره غواګانې دي، میښې دي، بیزي دي، دا ولاړې دي، هغې نه چې ته دا خوراک سکاک ورکړې هم تا ته اجر میلاویږي. یو دا اهم عمل دی چې په دې باندې ثواب خلکو ته ډېر زیات میلاویږي. ګوره دا کم کار چې زمونږ و که نه، کم کار چې زمونږ و هغه کافرانو شروع کړی دی، خو اوس ارمان دا دی چې د هغې څه ایمان نشته دی. په هندوستان کې، په انډیا کې، په کوڅه کوڅه باندې خلکو منګي او کولر ایښودلي، خواته ورسره ګیلاس ایښودلی چې دا خلک دې اوبه څکي
کم کار چې زما د مسلمان هغه کافر شروع کړی دی خو افسوس دا چې د هغې څه ایمان نشته چې زما څه ایمان دی زه کوم نه زه پسې باندې لہذا دا یو آسان عمل دی او ثواب پکې ډېر زیات دی بل یو عمل چې هغه مخکې موږ یو پیر یو جمعه کې بیان کړی و خو بیا به بیان کړو هغه دا موضوع نه وه بله موضوع کې بیان کړو د قرض په حوالې سره هغه دا دی چې کله ته چاله قرض ورکي او دا احسانن ته ورکي د الله د رضا لپاره ولا ورکي نو چې کله دا قرض تا غله ورکو یو تاریخ ته وسره ټک چې پلانی تاریخ باندې به ته ما خپل قرض واپس کې د دغه تاریخ پورې هر ورځ تا ته دومره ثواب میلاویږي لکه چې دغه پیسې تا صدقه کړي ډېر خلک دا تپوس کوي یاره جی زه چې دا پیسې ورکم زما پیسې میاشت بندېږي کال بندېږي دا پس کې بندېږي په دې باندې خو زه ډېر څه ګټلی شم ډېرې پیسې پې ګټلی شم نو چل کوي هیله کوي دوکه کوي کله تې ځمکه ګاڼه کوي کله تې دوکان ګاڼه کوي او کله تې ښکاره سود اخلي زما پیسې په څه کې بندېږي دا تپوس کوي که نه کوي هر یو کس دا تپوس کوي مونږ یو دا جنت ګټل دا خو هم څه آسان کار نه دی دا نیکي ګټل تا ته څه فایده نه معلومیږي دا ثواب ګټل تا ته څه فایده نه معلومیږي چې دا ثواب ته وګټې ته صرف د پیسو وګئ د ثواب وګئ نه چې ته لګیا زما پیسې په څه کې بندېږي او دومره ټیم کې ما ډېر څه ګټلی شو هره ورځ دومره ثواب ګټې لکه دغه پیسې چې تا صدقه کړي او چې کله بیا تاریخ تیر شي بیا خو لا بل شان ثواب دی امام احمد ابن حنبل رحمه الله خپل مسند کې امام ابن ماجه پر سنن کې صحیح روایت نقل کړی د نبی صلی الله علیه وسلم دا صحابي دی بریده رضی الله عنه فرمایي ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه پیری واورې دی ویلي من اندر معسرا چا چې یو تندست سړی تنگ دست چې لاس یې تنگ دی قرض دی ولا ورکړی دی او ترې مهلت ورکوم فله كل يوم مثله صدقه در پار هر ورځ دومره ثواب دی لکه چې دا مال صدقه کړی وای ثم سمعته بیا مې واورېدل یقول چې ویلې من انذر معسرا فله كل يوم مثلیه صدقه چا چې یو تنگ دست ته مهلت ورکو ته انتظار وکړو نو د هغه دپاره دومره ثواب دی لکه چې دوچن صدقې کړي ما وتل یا رسول الله پرون مې دنه اورېدلي وو ابل اوس به دنه اورېدلي چې تا ویل چې څوک چاله قرض ورکي نو دومره ثواب ته میلاویږي لکه چې هغې صدقه کړی او اوس دې ویلی چې د هغې دوچن ورته میلاویږي نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله څوک چاله قرض ورکي او تاریخ ورسره کېږي دا تاریخه پورې دا نیټې پورې دته دومره ثواب میلاویږي لکه چې دقه یې صدقه کړي او چې کله هغه تاریخ تیر شو او بیا هم ورته صبر وکړي نیټه تیره شي او بیا هم ورته صبر کوي دومره اجر ورته میلاویږي لکه چې دوچن یې صدقه کړی مثال په طور باندې یو سړی دی تا وله 10,000 روپۍ ورکړي 1,00,000 روپۍ دی وله ورکړي چې 1,00,000 روپۍ دی وله ورکړي نو تاریخ ته ورسره کېښوده چې ما ته به یوه میاشت بعد دا پیسې راکې دومره اجر تا ته هره ورځ میلاویږي لکه چې 1,00,000 روپۍ دې صدقه کړي او چې کله بیا تاریخ تیر شو لږ صبر دی ورته وکړو انتظار دی ورته وکړو دومره ثواب دی لکه چې 2,00,000 روپۍ هره ورځ ته صدقه کې هره ورځ دومره عظیم اجر او ثواب تا په قرض ورکولو کې میلاویږي موږ ته خو نن موږ قرض خلکو له نه ورکوي نقصانات خو دواړو طرف نه دي که نه نقصانات خدا دی چاله قرض ورکي نو د هغه به ښه وس کېږي ټال مټول به کوي ټال مټول به کوي نن در کوم سبا در کوم نن در کوم سبا در کومه نو د هغې د وجې نه خلک د دې ثواب نه محرومه شو راشه ورته ویې وه یاره جي زما سره څه نشته دی لږ صبر راته وکړه د انسانیت په طریقه باندې ورته ویې وه نو تا ته به خامخا سړی صبر کوي خو چې کله ته ښه وس دې رسېږي او ښه صحتمن او طاقتور مې او قلارې کور ناست او هېڅ درک دې نه لګي چې چاله قرض پیدا کړي په خپله تاله سبا سړی قرض نه درکوي نو نقصان څه زمونږ هم دی نو د هغې د وجې نه اوس چې څوک چاله قرض ورکوي جو خامخا وایي یاره پټی راته ولیکه فلان راته ولیکه فلان راته ولیکه نو د یوې ګناه په وجه باندې بل هم په ګناه کې مبتلا کړه زه قرض پردی نه ورکوم چې د هغې په نتیجه کې مال هم څوک قرض نه راکوي چې راکوي نو ګاڼه به رانه اخلي دا نقصان زمونږ دی دا نقصانات په موږ کې موجود دي نو دا نن 3 اعمال منګه ذکر الله چې مختصر د یې موږ بیان وکړو نور تفصیل ډېر غواړي
نن ضمن کې یو بل اهم خبره هغه ذکر کوم، هغه دا ده چې ډیر وخت نه باران نه کیږي، باران نه کیږي او د ژمي موسم دی او د ژمي په موسم کې باران بند شوی دی. د ژمي موسم د باران نه موسمي کنه. منګه مخکې با په ګرمۍ په موسم کې د وړي په موسم کې منګه استسقاګانې کولې، او اوس په د ژمي په موسم کې د یخنۍ په موسم کې هم استسقاګانې کوو. یعنی منګه دومره بیکار شو، دومره منګ بیکار شو چې منګ بل ژمي په موسم کې هم استسقاګانې کوو. د الله نه بس سوالونه کوو چې الله باران روانې وکړي. خدا تپوس څوک نه کوي چې دا باران ولی بندېږي او عذابونه ولی راځي. یو طرف ته د باران د بندېدو عذاب دی، دای مشکل دی، بل طرف ته د کرونا یو نوې وایرس کوم دی هغه را روان دی. وای پته نه لګي چې پای کې بس کیږي، بیا به کوم جمعات بندېږي، بیا به کوم حرم بندېږي. داغي سلسله خو هم شروع ده، لیکن دا تپوس څوک نه کوي چې اصل وجه دې څه شی ده، اصل بنیاد دې څه شی دی چې ولی دا فساد او دا معاشره چې خراب شي د دې اصل نقصان دی. د دې په وجه باندې باران هم بند شو، دې په وجه باندې نوې وایرس هم راځي، نوې نوې عذابونه هم راځي. دغه اسباب تاسو ګورئ زمارونو، نن که نوې وایرس را روان دی او کرن باران بند شوی دی ژمي په موسم کې، نقصانات هغه زمونږ دي. روز بروز نوې نوې فتنې، روز بروز نوې نوې فساد په دې معاشره کې هغه هم کیږي. او هم کیږي به څنګه نه چې ستا په دې کلي کې بلکې په هر یو کلي کې د زنا اډې قایمې شوي دي، کورونه باقي د هغې معلوم دي، بار نه خلک راځي د هغې خوا او برسریان چې کوم دی بدکاري کیږي. څوک نشته چې د هغې تپوس وکړي چې ورسې ایکشن پې والي، حکومت ته رپورټ ورکړي، یا په خپله باندې د علاقې مشران راولګي. مشري خو یوازې دا نه چې ته ماله پیپ او ټوټۍ جوړی، یا ماله ته سړک جوړی، یا ماله کوڅې جوړی، بلکې مشري ستا هغه دا هم حق جوړېږي چې دې معاشرې نه کوم فسادي تاله الله طاقت درکړی دا هم ختمېته. په دې علاقه کې ډېر شی مشران شته دی، ډېر ملکانان شته دی، سر رسوخ والا خلک شته دی، لیکن دې فسادګرو خلکو د هغې مخه نه نیسي. چې عام کورونه تاسو وګورئ پای کې بدکارانې کېدلی شي، خاونې موجودي او د خاون په مخ کې هغه سړي سره خیجي ګاډي ته او بیا چې بدکارانې کوي، په تا باندې به کاڼي الله نه راوري، کاڼي او په تا باندې الله راوري. دا وایرس نوی دی، وایرس په راځي، نوی وایرس په راځي. ګیمونه چې صاحب وګورئ، ابوزي ملګرو راته ویل یو نوی ګیم پکې بل راغی، نوې گیم پکې راغلی دی او دا زمونږ دا ټوله لکانې کوي، د دې بل کار نشته سوا د ګیمونو نه. نو پای کې د الله نوم دا په باتروم کې لیکلی شوی، دغه گیم دا زمونږ مسلمانان کوي. او بیا د کعبې په شان ته شیطان دروازه ته جوړه کړې ده. دا خلک په دې باندې باران کېدلی شي، په دې خلکو به څنګه باران وکړی شي؟ زمانو د الله عذاب له چیلنج ورکولی په کار چې د الله عذابونه خلک چیلنجونه ورکوي. یو حدیث تاسو ذکر کوم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث هم امام ابن ماجه نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، یا معاشر المهاجرین، اے ټولګیا د مهاجرینو، خمس اذا ابتلیتم بهن، پنځه کارونه لري چې تاسو په مبتلا شئ، واعوذ بالله ان تدرکوهن، او زه پناهي غواړم په الله سره چې تاسو دغه لاندې کوئ. لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتى يعلنوا بها، یو قوم کې فحاشي نه ښکاره کیږي او نه ظاهریږي تر دې چې دوی ورسره عام هغې وکړي، الا فشا فیهم الطاعون ولو جاءوا التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، مگر الله به په دیو کې دا طاعون بیماری او داسې بیماریانې به پکې ښکاره کي چې په مخکنو خلکو کې نه وي. مخکې چا کرونا پیژانتله، مخکې چا کینسر پیژانته، مخکې چا د هارټ اټیک خبرې پیژانتلې، دا چا پیژانتلې، شوګر چا پیژانته، ایرس چا پیژانته، الا فشا فیهم الطاعون ولو جاءوا التي لم تكن مرض في اسلافهم. دا بیمارینې، دا وایرس چې راځي را دې بدکارو د وجنه. لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها. د دې وایرسو، د دې وباګانو د دې واحد علاج دا دی چې په فحاشۍ پابندي ولګي. څو پورې په فحاشۍ پابندي نه لګېدلي، دا وباګانې
روز په روز باندې به نورې نوې نوې راځي. او افسوس دا دی چې کله وبا راشي خلک دای نه نور غلط مطلب والي. وبا راله د کرونا، چې د کرونا وبا راله خلکو ماسکونه لګول، دا ماسک نه ښځو غلط مطلب واغسته، ښځو خپله پرده د ماسک پورې محدود کړه. اوس په ښځې صرف ماسک لګولی د شوشا لپاره. دا شی به عام کېږي. او بیا وی ولم ينقصوا المکیال والمیزان، او یو قوم چې تول او په پیمانه کې کمی وکړي الا اخذوا بالسنین وشدة المؤونة وجور السلطان علیهم، نو بیا په هغې باندې عذابونه وداري، قات سالی، مشقت سختېدل او د ظالم باچا ظلم سیوا کېدل. ورځ په ورځ باندې پتا نور باندې ظلم سیوا کېږي، ته په ناپ تول کې کمی کې، ته حرام خوري کې، ظالمان به الله پتا مسلط کوي، ظالمان بادشاہان به پتا باندې مسلط کوي، ظالمان حکمران به پتا مسلط کوي، اوقات سالی او پتا باندې راځي. ولم يمنعوا زکات اموالهم الا منعوا القطر من السماء، او کم قوم چې هغې زکات منع کي، زکات نه ورکوي، نو د هغې نه به باران نه اسمان او باران چې کم دی منع شي، څاڅ کی بنه کی بیوی ولو البهائم لم یمطروا، کدا څاروي نه وې کنه په دې به څاڅ کې هم نه وې شوی. خیر درې څارو غواړي چې را څاروي شته چې دې پوج باندې باران کی. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، او کم قوم چې د الله لوز د رسول لوز مات کی الا سلط الله عليهم عدو من غيرهم، مگر الله په دې باندې دشمن مقرر کی، د دې مسلمانان نه علاوه نور کافران په مقرر کی. فاخذوا بعض ما في ايديهم، د دې په لاسونو کې بعضې مالونه چې ورسره یابت ایستوالي. د الله لوز چې ماتوي، د رسول لوز ماتوي، الله به دشمن مسلط کې پتا باندې استاد لاس تبا اخلي. نه مسلط کې دشمن الله په باندې ورځ په ورځ چې بینګای راځي، کله تیل ګران، کله یو شی ګران، کله بل شی ګران. IMF په الله پتا مسلط کړي، IMF تعالی قرضه درکوي او ته دومره ټیکس په لګې، دومره ټیکس په لګې، تیل بګرانې، فلان بګرانې، فلان بګرانې. دا زمان نبی مخکې نه ویلي چې دا مسلط کیږي په تاسو باندې. دې قوم د الله او د رسول لوز مات کړی دی، دا ناقضین دا حق دي. وما لم تحکم ائمتهم بکتاب الله، او څو پورې چې د ملک مشرانو د الله په کتاب فیصله نه کوله، او چې کوم څه الله نازل کړي پای کې خپله خوښه کوي، الا جعل الله بأسهم بینهم، الله به دې په خپل منځ کې وراړتوي. مسلمانان په خپل منځ کې به جنګ کوي. ولې مشران چې کله په کتاب الله فیصله نه کوي، په قرآن باندې فیصله نه کوي، حدیث باندې فیصله نه کوي، مسلمانان به دقه شان خپل منځ کې ورغلي، یو بل وجني، قتل قتال به سټارټي، او دا سلسله لا متناهي غیر متناهي دا هم دقه شانتي ختمېږي به نه. دا زمان نبی ویلی دی. کعب الاحبار، کعب رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ته یو پیرو فرمایل، حلیت الاولیاء کی امام ابو نعیم دا روایت نقل کړی دی. کعب عبداللہ ابن عباس ته وایي اذا رأيت السيوف قد عريت، کله چې ته تورې وینې چې کولاو کلی شي، بربنډې کلی شي، والدماء قد حرقت، او وینې توی کلی شي، فاعلم ان امر الله قد زیع فی الارض، پدې پوښ چې د الله حکم ځای کړی شو پس مکه کې. نو فانتقم الله من بعضهم لبعض، الله انتقام اخلي د بعضو د بعضو لپاره. واذا رأيت قطر السماء قد منع، او کله چې تر باران ساس کې ویني چې امانه کړی شو، فعلم ان الزکات قد منعت، پدې پوښ چې زکات خلکو پرېښی دی نه دی ورکړی. فمنع الله ما عنده، الله هم هغه څه منع کړه چې کوم د الله سره ورسره دي. واذا رأيت الوباء قد فشا، او کله چې وبایي مرض بیا مونی، عام مرض چې کوم را روان دی، وبایي مرضونه، کرونا دا، بلې بلې دا هم شوی دی. فعلم ان الزنا قد فشا، پدې پوښ چې زنا هم شوی دی، ځکه وبایي مرض عام شوی دی. وبایي مرض به نه عام کېږي چې د زناګانو دای بازارونه پارسه کې ګرم. قسما بالله داسې ورځ دی چې زنا پکې نه کېږي، داسې کلی نشته چې زنا پکې نه کېږي. دې قوم څه ته لوړلې ده؟ دې قوم د الله صاحب ته لوړله، د الله صاحب ته به احسان ټینګ کوي.
د الله عذاب ته ځان بیا ټینګ کړه چې کم قسم عذاب په تاسو باندې راولي. بیا غیرت خو ختم شوی دی، اسلام خو ختم شوی دی چې د مسلمانانو په وطن کې د دیندار په علاقو کې پردو کورونو ته ښځې په هغې پسې خلک راځي، ټوډیانو ته ودرئ، برای راست هغې ته ورنوځي، ګنټه دوه ګنټې هلته تېروي، هېڅوک په ایکشن نه اخلي، هېچا کې غیرت نه راځي. باران به په تا باندې څه وشي او دارنګې وباګانې به څه دفع شي. زما ورونو د الله عذاب به نه چېرې چې وګورئ دا ترې ګوره الله رب العالمین کلم غصه شي بیا د خلکو نه انتقام اخلي. الله رب العالمین فرمایي فلما آسفونا انتقمنا منهم. الله وایي کله چې دې خلکو موږ غصه کړو موږ دې انتقام واخسته، موږ نمونې د عبرت وګرځولې، مثالونه مو وګرځول د وروستنو خلکو لپاره چې کله قوم داسې کار شروع کړي الله غصه کېږي. بیا نو زما ورونو موږ به د کمې خبرې بیان کوو خلکو ته، د کمې خبرې بیان به کوو خلکو ته. دا نوجوانان د اصلاح په کم طریقه باندې کېږي، دا نوجوانان به کله ځای له راځي، دی خو بل کار نشته دی، ای خو دغه ګیمونو ته مخه شوې ده یا فحاشۍ او ریانۍ ته مخه شوې ده، ټوله شپه ورځ لګیا د پردو تورسرو سره رابطې، د پردو تورسرو څخه خبرې اترې کول یا هغه ګیمونه کول چې پای کې د الله د شاعر د هغې هتک د هغې بېعزتي کېدلی شي، یا به چېرته ګنده فلمونه ګوري، بربند فلمونه به ګوري. او بله خبره پوه شوه شرم موږ له پکار دی، شرم د پاکستان خلکو له شرم پکار دی. تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ، په نیټ باندې سرچ کړئ، په ټوله دنیا کې په ټاپ 10 کې کم ملک بربند فلمونه ډېر ګوري، پاکستان په اول نمبر باندې دی. سرچ کې ورشه په ګوګل کې سرچ کې که زه دروغ یم راشي اوس درته وښیم دلته اول نمبر پاکستان دی چې په ټوله دنیا کې بربند فلمونه دی خلکو ګوري. شرم پکار دی موږ لره، موږ لا ځان ته مسلمانان یو، د اسلام نوم اخلو. موږ څومره چې مدارس سیوا دي، څومره چې بیانات په پاکستان کې ډېر کېږي، څومره دیندار طبقه ډېره زیاته ده دلته، اخو نه په ټاپ 10 کې په ټولو کې اول نمبر پاکستان په بربند فلمونو کې مخکې دی چې دې نوجوانان بربند فلمونه ګوري. ما پرون دا وکتل زه حیران شوم، عقل زما کار پرېښودو چې موږ پاکستان د اسلام قلعه ګڼو، پاکستان د اسلام مرکز بند ګڼو، او دې خلک دومره مخکې لاړ. ګوره روسي پرېښی دی، امریکا روس ته پرېښې ده، برطانیه روس ته پرېښې ده، حتی چې انډیا چې د هغې آمدن د هغې معیشت هم د دې ډم چورۍ نه دی، دا کاری نه دی، ګلو کاری نه دی، د بربند توپ نه دی، لیکن انډیا په 4 یا په 5 نمبر باندې دی. ګورئ انډیا په 4 یا په 5 نمبر باندې ده، پاکستان په اول نمبر باندې. دا څوک ګوري؟ هندوان دلته نه اوسېږي، سیکان دلته نه اوسېږي، اکثریت ته دیونه دی، ټیک ته لږ به اوسېږي چېرته، لیکن هغه خو په وړو کې چې د مال کې حیثیت دی، دغه حیثیت دی د هغې. دلته دا مسلمانان چې ځان ته وایي مسلمانان دوی وی ګوري، ټولې دنیا ته په شرمونو باندې وشرمولو، ټولې دنیا کې موږ بېعزته شو چې د پاکستان خلک او په بربند فلمونو کې په ټاپ 10 کې په اول نمبر باندې. او بیا موږ ویو یاره جي باران ونه شو، یاره جي وبا راله، فلان راغی چې دا وبا نه راځي. ته چې د الله خوښ یې که نه په تا باندې به خامخا باران کوي، خو ته د الله خوښ نه، الله خفه کړی منګه، ځکه یې رانه باران هم منع کړی دی، ځکه راباندې وباګانې هم راولي. که چېرته موږ د الله وی او الله زموږ وی او الله موږ د الله خوښ وی، موږ د الله خوښ وی او د الله زموږ سمینه وی، دوست له عذاب نه ورکوي، دوست له تکلیف نه ورکوي، خو الله زموږ نه خفه شوی دی، موږ د هغه سره دشمني شروع کړې ده، بغاوت هم شروع کړی دی، شپه ورځ د هغه مخالفت ته موږ بړې والي دي. کم کار چې الله منع کوي موږ قصدن آمدنې کوو، کم کار چې راته الله وایي وکوئ قصدن آمدنې نه کوو. روز په روز بیا نوي عذابونه هم دغه شان ته راځي، روز په روز به دغه شان نوي فتنې هم راځي، فسادونه به عام کېږي. زما ورونو دغه رایښ شئ، نوجوانانو دا په کوم طرف تاسو روانې وئ؟ دا کم حده پورې به تاسو ګورئ؟ څو پورې به ګورئ؟
عمر هم څومره پاتې دی انتها پر دې نه راځي د دې انتها به نه راځي الله رب العالمین سوال چې الله زمونږ اصلاح وکړي الله په باندې د حیا او د عزت پر دې راوړتي الله خپل رحمت مونږ ته راکولاو وکړي او د یو متعلق خبره مانه پاتې شو ان شاء الله بل درس کې به وکړو بل خطبه کې به ان شاء الله وکړو چې د بیمار تپوس کې ثواب ډیر زیات دی نو چې د بیمار خدمت څوک کوي دای به څومره ثوابي پای باب کې زمونږ ډاکټرانو ورونو ته خصوصي پیغام به ان شاء الله آینده جمعه کې ورکو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.